السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې جعفر ایکسپریس د حملې وروسته DGISPR او وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي اهم ترین پریس کانفرنس کړی دی. د دې نه علاوه د افغان کډوالو یعنی هغه افغان کډوال چا سره چې ACC کارت دی هغوی دپاره چې کوم مهلت ورکړی شوی دی 1 مارچ پای کې محض یو څو ورځې پاتې دي. د دې نه علاوه افغان کډوال چا چې په پاکستان کې پراپرټۍ دي دکانونه دي نور چې کوم د هغوی کاروبارونه دي هغه خرڅول شروع کړي دي. د دې نه علاوه تورخم بارډر نن په 21 ورځ هم بند دی. تقریبا د کروڑو روپو خلکو ته نقصانات رسیدلي دي. 15,000 پورې ویل کېږي چې ټرکونه انختی دي. کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به کوم چې DGISPR لیفټننټ جنرال احمد شریف او دغه رنګ د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کړی دی. دوی ویلي دي چې جعفر ایکسپریس ترهګرۍ حملې په شا افغانستان او دغه رنګ بھارت دی. دغه دا مطلب و چې بھارت دا حمله فاینانس کړې ده او په افغانستان کې چې کوم د بھارت هینډلرز موجود دي د دې په ذریعه دا حمله ترسره کړې شوې ده. ځکه چې حملې دوران چې کوم ترهګرو هغوی په باقاعده توګه په افغانستان کې چې کوم د هغوی هینډلرز وو هغوی سره په رابطه کو. د هغې نه علاوه هغوی دا وویل چې په اول ځل چې کوم دی ترهګرو په دغه ټریک باندې یعنی ریلوی ټریک باندې ID دماکه وکړله او د دې په نتیجه کې دغه ریل ګاډي ودرو. د دې وروسته یې ماشومان او ښځې په ریل ګاډي کې دننه پاتې کړل او نور چې کوم مسافرو هغه د ریل ګاډي نه راکوز کړل. د دې وروسته کمانډو کمپني چې کوم د زرار کمپني ورته ویل شي هغوی کامیاب اپریشن وکړو او د دغه کامیاب اپریشن په نتیجه کې نه صرف دغه ریل ګاډي بلکې چې کوم هوسټیج سچویشن او هلک په هوسټیج کړی شو په قبضه کې اخیستی شو د آزاد کړ. د دې په نتیجه کې د DGISPR وینا وه چې تقریبا 26 کسان شهیدان شوي دي. په دې کې 18 د سکیورټي فورسز یعنی د آرمی او FC ځوانان په دې کې شامل دي. د دې نه علاوه 30 کسان په دې کې ژوبل شوي دي او د 33 ترهګر هم په دې کې وژل شوي دي. د هغوی دا وینا وه چې د دې حملې تانې بانې چې کوم دي دا د افغانستان سره میلاویږي او د دې په شا بھارت موجود دي. کتونکو بھارت او افغانستان د مخکې نه د پاکستان خلاف کاروایی کوي. کاغه د حامد کرزی حکومت او کاغه د اشرف غنی حکومت او پاغي دوران هم د دوه هیوادونو په پاکستان کې د ترهګرۍ بازار ګرم کړو. د دې علاوه زه بل ذکر وکم چې میر سرفراز بگټي دا ویلي دي چې په دې حمله کې هغه کمانډران ککړو څوک چې د افغانستان د مختلفو جیلونو نه خوشي کړي شوي دي دغه کمانډرانو دا پلان کړی و او د دې په نتیجه کې جعفر ایکسپریس باندې د ترهګرۍ حمله ترسره شوې ده. کتونکو زه بل ذکر وکم چې څونه هم ترهګر تنظیمونه دي هغوی ته عوامي حمایت نه دی ترلاسه. کاغه د TTP دی او کاغه د بلوچستان BLF دی او کاغه BLA ده. دې تنظیمونو ته په باقاعده توګه عوامي حمایت نه دی ترلاسه. نو زه بل دا ذکر وکم چې په دې وخت کې حکومت پاکستان له پکار دی چې دا ګیپ یعنی د ترهګرو او د ولس ترمنځ چې کومه فاصله ده په دا فاصله نور هم سیوا کی او په دې وخت کې سیاسي مشران انګیج کی او دا معامله چې کوم دا د حل کولو طرف ته بوزي. پای کې د ټولو نه اول د حکومت کردار راځي. آصف علي زرداری صدر دی، وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی هغه هډ اف د ګورنمنت دی. هغوی له پکار دی چې هغوی هلته څومره سیاسي سټیک هولډرز دي دا ټول په اعتماد کې واخلي، دوی انګیج کی او د دوی سره خبرې اترې وکړي. د ټولو نه اهم ترین کار چې حکومت لکول دی هغه په بلوچستان کې چې کوم جنون خلک دی د چا سره چې منډیټ دی د پاکستان تحریک انصاف سره منډیټ دی د جمعیت علماء اسلام سره منډیټ دی د دې نه علاوه محمود خان اچکزی او اختر مینګل سره هم منډیټ دی. دا 3 فیکشنز چې کوم دي دا راوځای کول پکار دي. د دوی مذاکرات کېدل پکار دي، مشاورت کول پکار دي چې به بلوچستان سره څه کو. اخر د بلوچستان کې چې کوم مسله روانه ده د دهشتګردۍ مسله ده، ولس په نښه کېږي، سکیورټي فورسز په نښه کېږي، د خلکو املاکو ته نقصان رسي. هلته چې کوم بین الاقوامي پروجیکټس دی که CPEC دی یا نور چې کوم پروجیکټ دی د CPEC لاندې هغې ته نقصان رسي. نو د دې لپاره یو مشترکه لایحه عمل پکار دی. ځکه د دې لپاره د بلوچستان چې کوم جینون خلک دی او جینون منډیټ چې د چا کومو پارټو سره دی هغوی انګیج کول پکار دی او د دوی ترمنځ یو سیاسي مشاورت پکار دی. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکم چې امریکا کله په افغانستان کې وه نو د امریکې د
شکست بنیادی وجه دا وه چې امریکې سره عوامي حمایت نو ترلاسه. نو حکومت له پکار دی چې زیات نه زیات په بلوچستان کې عوامي حمایت ترلاسه کړي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د دې تنظیمونو که هغه BLA ده او که هغه BLF دی، د هغې بنیادي مقصد د چین او پاکستان مشترکه مفادات چې کوم دي هغې ته نقصان رسول دي، یعنې CPEC منصوبه چې کوم ده دوی سیبوټیج کول غواړي. دا هغه تنظیمونه دي چې دا نه صرف پاکستان بلکې چین هم دهشتګرد ګرځولی دي، یورپین یونین دهشتګرد ګرځولی دي، اقوام متحده لخوا دا دهشتګرد ګرځولی شوي دي. د دې نه علاوه برطانیې او امریکې هم دا ډلې ترهګر ډلې ګرځولی شوي دي. نو یقینا که پاکستان په دې کې ساپریشن کې یا د دې نه علاوه که داسې سیاسي مشاورت پلس اپریشن کې، نو دې معامله کې به بین الاقوامي حمایت ډیفینټلی پاکستان ته ترلاسه وي. نو پاکستان له یقینا دا موقع ضایع کول نه دي پکار. په دې کې عمران خان، اختر مینګل، محمود خان اچکزی، مولانا فضل الرحمن له یو رول ورکول پکار دي چې بی تاسو مشران یا تاسو پوهیږئ د عوامو په نبض باندې بی دا معامله حل طرف ته بوځئ چې بی دا معامله مخ په وړاندې مزید تباهۍ طرف ته لاړ نشي. کتونکو د ویلاک په دویمه برخه کې به زه ذکر کوم چې افغان کډوال د چا سره چې ACC کارت دی، یعنې افغان سیټیزن کارت چې د چا سره دی، هغوی به په 11 مارچ نه وروستو هغوی ایکسپیل کولی شي او هغوی به خپل وطن ته لیږلی شي، یعنې یو کریک ډاون به شروع کولی شي. د هغې نه مخکې حکومت پاکستان وایي چې دا کسان دی ولنټیرلی د ملک نه وځي. نو په دغه مهلت کې په شمار یو څو ورځې پاتې شوي دي. کتونکو بلخوا به لږ ذکر وکړم چې په پیښور کې او دغه رنګ د پښتونخوا په نورو علاقو کې په بلوچستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي او هغوی د پاکستان پرېښودلو تیاری کوي، د چا سره چې جایدادونه دي، د چا چې دوکانونه دي، د چا چې نور کاروباري اکټیویټیز دي، د دې نه علاوه چا چې کورونه اخیستي دي، د هغې په خرڅولو باندې دوی لاس پورې کړی دی. یعنې افغان کډوالو چې دلته څومره پراپرټي اخیستې ده، یا دوکان اخیستی دی، یا کور اخیستی دی، د هغې خرڅول شروع شوي دي په باقاعده توګه. نو د دې نه دا ظاهریږي چې زیاتر افغانان خپل وطن ته د تلو لپاره تیار دي او امکان دی چې دوی ولنټیرلی د 31 مارچ نه پاکستان پرېږدي. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې تورخم بارډر نن په 21مه ورځ هم بند دی. دا بارډر په هغه موقع بند کړی شو کله چې د پاکستان او افغانستان فورسز د یو بل سره مخامخ شو، په یو بل یې ډزې وکړلې. د دې وجه بنیادي دا وه چې افغان فورسز دا غوښتل چې د بارډر سره نږدې یو چوکۍ قایمه کړي او پاکستان په دې باندې اعتراض کوو، په دې باندې دغه افغان حکومت سره بار بار په دې باندې خپل اعتراض پورته کړی دی. خو د دې باوجود هم دغه تعمیراتي کار شروع، د دې په نتیجه کې پاکستان او افغانستان فورسز یو بل ته مخامخ شو. په دې کې تاسو ته پته ده چې نقصانات شوي دي. کتونکو په دې بندش کې یعنې د بارډر بندش چې کوم دی، کوم چې د عام تګ راتګ لپاره او تجارت تګ راتګ لپاره بند دی، 21مه ورځ ده چې دا بند دی. په دې کې د کروړو روپو چې کوم دی نقصان شوی دی. په دې کې خلکو ته نقصانات شوي دي. څوک چې په افغانستان کې د ویزو په چکر کې دي د پاکستان، هغوی ته هم نقصانات دي. که مریضان د پاکستان ته د علاج لپاره راځي، هغوی ته هم چې کوم دی د سختو مشکلاتو سره هغوی هم مخ شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم تجارتي کانوی دي، د تجارتي ګاډي دي، تقریبا ویل کېږي چې 15,000 ګاډي په دغه بارډر باندې دواړو اړخونو ته نښتي دي. د دې نه علاوه چې کوم هغه تجارتي ګاډي په چا کې چې سامانونه دي او هغه سامانونه خرابېدو طرف ته روان دي، بلکې ویل کېږي چې په زرګاو ګاډو کې دغه سامانونه د مخکې نه خراب شوي دي او په خراب حالت کې د بارډر چې کوم دی اخوا دیخوا پراته دي. نو یقینا د حکومت پاکستان او د افغان حکومت چې کوم دی یو شمیر ملاقاتونه شوي دي، خو دغه ملاقاتونه بغیر د څه نتیجې ختم شوي دي. دواړه طرفونه چې کوم دی د ضد نه کار اخلي، که افغانستان دی او که پاکستان دی، دوی دا معامله چې کوم دی د حل کولو طرف ته نه بوځي. اگر چې کوشش کوي خو د دوی نه دا معامله حل کیږي نه، خو د دې په نتیجه کې د دواړو ملکونو هیوادونو چې کوم دی ولس هغوی متاثر کیږي. که افغانستان د طرفه ګاډي ولاړ دي یا ډیر خلک داسې دي چې هغوی پاکستان ته په ویزو راځي، د چا کاروبارونه دي، د چا فیملیز دي، څوک په ویزه باندې دي، څوک سټوډنټس دي، څوک مریضان دي. د ټولو نه اهم پوینټ د مریضانو دی. زیاتره مریضان د افغانستان نه، یعنې چې کوم د ننګرهار ولایت دی یا کابل دی یا چې کوم د دې سره غیر چاپیر نورې ولایتونه دي د افغانستان، د هغه ځای مریضان چې کوم کریټیکل مریضان دي، د چا علاج چې په افغانستان کې نه کیږي، هغوی عموما پاکستان ته علاج لپاره راځي. د پیښور لوی لوی هسپتالونو ته د علاج لپاره راځي. ما په خپله کتلي دي چې په لیډي ریډینګ هسپتال کې که هغه
KTH دی او کاغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی دلته افغانانو علاج کیږي د دې نه علاوه زیاتره مریضان که تاسو وګورئ څوک چې د کینسر پیشنټ دي د افغانستان نه د علاج لپاره راځي کاغه شفا انټرنیشنل ته راځي د اسلام آباد یا شوکت خان هم ته ځي هغه مریضان هم د شدید مشکلاتو سره مخ دي نو په داسې حال کې که چېرته د دواړو ملکونو ترمنځ څه بد اعتمادي اوس هم موجوده وي او چې کوم دی دا معامله حل طرف ته نه ځي خو دې خلکو له یعنې چې کوم کسان بیماران دي دوی له یا سټوډنټس دي دوی له چې کوم دی استثنا ورکول پکار دي او دوی په ترجیحي بنیادونو د دوی لپاره بارډر کولول پکار دي ځکه چې په جنګونو کې چې کوم دی داسې نه کیږي چې به یو مطلق اقدام پورته کړی شي او هر څه بند کړی شي په دې کې داسې کیږي چې که چېرې سټوډنټس دي یا نور داسې امپورټنټ خلک دي څنګه چې ما ذکر وکړه خصوصا مریضان یا د هغوی چې کوم لواحقین دي هغوی له لار ورکړی شي او هغوی خپل علاج او دلته خپل چې کوم اکټیویټیز دي هغوی جاري وساري وساتي کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان